نو دنیا کې چې کله پر سړي باندې تور شپه راله، حالات رالو او ستړی راله چې پر هر طرف باندې نظر کوي، بې حیایي ده، ګناه ده او د ګناه دعوت دی او د بې حیایي صورت دی چې د انسان د حفاظت ترتیب نه وي، نو کم سے کم د حضرت یوسف علیه السلام سیرت خپلول دومره خو دې په وسه کې پرده چې د خپل نظر کښته کړي. بس نه زما په وس کې د اسپتال بې حیایي بندول دي، نه زما په وس کې د زنانه بازار بې حیایي بندول دي، نه زما په وس کې د دفتر او د ایرپورټ بې حیایي بندول دي، لیکن زما په وس کې خو دومره شته چې پر دې ځای ورغلم کم سے کم د خپل نظر کښته کول او د خپل نظر پر مځکه اچول، دا خو زما د وس خبره ده. مولانا روم رحمت الله علیه یو شعر نقل کوي، وایي ګرچې رخنه نیست عالم را فدید، کچیری په دې دنیا کې تا ته د خلاصون یو سری نه در پیدا کیږي چې پر دې لار به خلاصېږم که به پر دې خلاصېږم که به پر دې خلاصېږم. خیره یوسف وارو می باید دوید، کم سے کم د حضرت یوسف علیه السلام رقم منډه خو یو څه وکړه چې څومره دې په وس کې دي هغه خو وکړه، نور د الله تعالی دا مدد انتظار وکړه او د الله تعالی وعده ده والذین جاهدوا فینا. الله تعالی وایي چې ته مجاهده شروع کې، ته همت وکې، نو لنهدینهم سبلنا، نور لارې خلاصول دا زما کار دی او لارې به بیا زه درته خلاصوم او حفاظت دې بیا زما بندوبست دی. زه دا وایم چې په دغه حالاتو کې چې سړی په ستړو حالاتو کې رالی او سړی د خپل حیا پر خرابېدو باندې وبېرېدی، نو د هغې دپاره اولنۍ طریقه دا ده چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نظر کښته کول او کم از کم د نظر کښته کولو سره سره خپل همت پر کار باندې اچول او د همت پر کار اچولو سره سره الله ته رجوع توجه کول. بیا لکه څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام کم عمل کړی دی، که د هغې په مقدار د همت سړی وکړي او د هغې سیرت خپل کړي، بیا خو الله تعالی چې هر څومره سخت حالات دي په دې حالاتو کې حفاظت الله کوي، ځکه دشمن اگر قوي است نگهبان قوي تر است. حالات که هر څومره خراب سي ساتونکی در هر چا زورور دی، ځکه ساتونکی ذات د الله تعالی ذات دی. یا زه دا وایم د حضرت یونس علیه السلام سیرت کول، الله ته توجه کول بس په مشکلاتو کې. حضرت یونس علیه السلام چې کله د قوم د هغې خبرې منلو ته تیار نه دی، حضرت یونس علیه السلام دا اراده وکړه چې نور به د دې قوم څخه هجرت کوم بس. او هجرت د نبی چونکې اذن من الله غواړي، د الله څخه اجازه غواړي، لیکن یونس علیه السلام ته د الله تعالی د طرفه اذن او اجازه لا نه وله، نو هغې په خپل سر باندې د کلي سره روان سو چې زه به ځم. حضرت یونس علیه السلام چې کله د کلي سره ووتی، مخ ته دریاب دی، په دې دریاب کې کښتۍ چلیږي، دی به په کښتۍ کې سپریږي، د دریاب بل اړخ ته به ځان رسوي او دا وطن به پرېږدي، نوره زندگی به په بل وطن کې تېروي. چې کله په کښتۍ کې سپور سو، کښتۍ چې کله ګرداب ته ورسېده، د دریاب مابین ته ورسېدله، نو هغه کښتۍ طوفاني سوه، هغې څپې شروع کړي. ملاح او کښتیبان چې کوم د کښتۍ استاد دی، هغې دستي دی خلکو ټول زموږ کښتۍ غرقېږي. دې کښتۍ کې یو داسې غلام ناست دی چې هغې غلام د خپل باداره سره تښتېدلی او راغورځېدلی دی، د خپل بادار به اجازه ته راغورځېدلی دی. که چیرې دغه غلام موږ د دې کښتۍ څه نه کوشوه، دا زموږ کښتۍ ټوله د غرقېدو سره مخامخ کېږي. یو غږ نه کوي په ټوله کښتۍ کې چې زه غلام یم او زه د بادار به اجازه ته راغورځېدلی یم. ملاح ورته ویل چې د دې اسانه ترتیب دا دی چې موږ به د تعین او معلوموالی په څه باندې کوو، ورته یې راسئ قراندازي به وکړو، نمونه به سره ولیکو چې د هر چا نوم او پچه وختله بس هغه غلام دی. چې کله کښتۍ کې قراندازي وسوله، په قراندازي کې د حضرت یونس علیه السلام نوم وخت. حضرت یونس علیه السلام په دې ځای په دې باندې پوه سو چې یقینا غلام زیم بادار الله دی، زه د الله د اجازه ته راغورځېدلی. برای کښتۍ والا ته ویل چې زما سره زور مه کوئ، زه په خپله دریاب ته وغورځم بس. حضرت یونس علیه السلام د هغې کښتۍ سره دریاب ته وغورځېدی او په دریاب کې دستي یو لوی ماهی رالی، حضرت یونس علیه السلام یې تیر کړ. حضرت یونس علیه السلام 3 ورځې مسلسل د ماهی په نس کې دی. د ماهی په نس کې حضرت یوسف علیه السلام په ډیرو مشکلاتو کې دی، ځکه د ماهی د نس به څه زندګي. د حضرت یونس علیه السلام په دې مشکلاتو کې څه کوي؟ دستي الله تعالی ته توجه کوي، رجوع کوي. بس الله تعالی سوی فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیه السلام په ډیرو تیاریکۍ کې رالی، د ماهی د نس تیاره ده
او د اوبو د نس تیاره ده او شپه ده او د دریا پر سر ورځ توره ورځ ولاړه ده. په دې ټولو تاریکۍ کې دننه حضرت یونس علیه السلام د ماهي په نس کې صرف د ژبې ښورولو طاقت لري. فنادا فی الظلمات، په دې تیاریکو کې نارې کړي، سی ویلو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولی الله ته ډېر پاک ذات دی، ظلم زما څه سوی دی، مجرم زیم، خطاکار زیم چې ستا د اجازه ته بغیر زرا غورځېدلی. یا الله ته ما ته معافي وکړي، یا الله ما د دې مشکله څخه خلاص کړي. الله تعالی څه وایي؟ فنجیناه فاستجبنا له، موږ د ده خبره واورېدله. ونجیناه من الغم، د دغه مصیبت څخه موږ دته نجات ولا ورکړې. وکذالک ننجی المؤمنین، چې پر مسلمانانو باندې مؤمنانو باندې مصیبت راسي لکه یونس علیه السلام ته چې می نجات ورکړي، ټولو مؤمنانو ته دغسې نجات ورکړي. د دې څه معنا حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې الله تعالی خو دا وایي چې یونس علیه السلام د ماهي په نس کې رالی او موږ به دته نجات ورکړي د دې مشقت څخه، او مؤمنانو ټول نجات ورکړو. ایا مؤمنان ټول د ماهي په نس کې راغلي دي؟ نه. د دې معنا دا ده چې کله پر مؤمن باندې دغسې کیفیت رالی لکه پر یونس علیه السلام چې رالی، چې په مشکلاتو کې رالی، په پریشانۍ کې رالی، په ستړو کې رالی، په تکالیفو کې رالی، د هغې د حل دپاره بهترینه لار هغه ده لکه کومه لار چې یونس علیه السلام غوره کړله، چې خپل رب ته توجه کول، خپل رب ته رجوع کول. چې کله انسان دا زندګۍ په مشکلاتو کې راسي، کله د انسان د ځوانۍ زمانه وي، یو نوجوان د ځان عفت او پاکدامني غواړي چې زما زندگی صفا تېره سي، لیکن بل طرف ته پر هغې باندې د شهواتو غلبه ده، بل طرف ته پر هغې باندې د نفسانیت غلبه ده، بل طرف ته پر هغې باندې د جذباتو غلبه ده، او هغې ته د خپل ځان حفاظت کول او د خپلې زندګۍ عفت او پاکدامني خوندي کول دا ډېره ګرانه ده. نو دی وخت کې انسان الله ته رجوع کی، یا الله زما په حال ته خبره، او یا الله زما سره جرم کیږي، زما سره خطا کیږي، یا الله زما د جرم او د خطا سره زما ته حفاظت وکړي. یا پر انسان باندې د زندګۍ حالات داسې رالو چې معاشره ټوله بې فرده سو، د هر طرف څخه بې فردګي ده، و هر طرف ته چې ګورې بې حیایي ده، و هر طرف ته چې ګورې لسوالی دی، و هر طرف ته چې ګورې د ګناه دعوت. او انسان په دې حالاتو کې د خپل ځان حفاظت او د خپل عفت او د خپل عصمت حفاظت سړي ته ډېر ګران سي. نو دې وخت کې بس دوه کاره کول، یو همت پر کار باندې اچول، او دویم الله تعالی څخه غوښتنه کول، الله ته متوجه کول. او ما درته ویل د همت معنا دا ده چې د بې حیایۍ په ځای کې نظر دستې کښته کول، او د دې سره سره د الله تعالی څخه مدد او کومک غوښتل. بیا به الله تعالی په هر قسم حالاتو کې د انسان حفاظت کوي، ځکه ما درته ویل حالات د شیطان د طرفه سي، او شیطان دشمن دی، دشمن که زورور دی، حالات د ټولې معاشرې راته خراب کو، لیکن کم ذات چې نگهبان دی هغه د دشمن ډېر زورور دی، هغې په دغه حالاتو کې هم د سړي حفاظت کولی شي.